موږ دعا کوو مګر دعا مو نه قبلیږي. د دې پوښتنې جواب حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله کړی دی. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو ورځ د بصرې په ښار کې روان و. چا ترې پوښتنه وکړه: ابا اسحاق، الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعوني استجب لكم. زما بندگانو، تاسو له ما څخه د هر شي غوښتنه کوئ، زه به ستاسو دعا قبلوم. نو وجه څه ده چې موږ دعا کوو مګر نه قبلیږي؟ ده په جواب کې ورته وویل: ستاسو زړونه په لسو شانو مړه سوي دي. اول، الله جل جلاله پیژنئ مګر د هغه حق مو نه دی ادا کړی. دوهم، قرآن کریم لولئ مګر عمل پرې نه کوئ. دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوئ مګر د هغه په سنتو عمل نه کوئ. څلورم، الله جل جلاله درته فرمایلی دی چې شیطان ستاسو دشمن دی مګر تاسو هغه په دوستۍ نیولی دی. پنځم، په ژبه وایئ چې موږ د جنت شوق لرو مګر د جنت د ګټلو لپاره عمل نه کوئ. شپږم، په ژبه وایئ چې موږ له دوزخ څخه ډاریږو مګر د دوزخیانو له اعمالو څخه ځان نه ساتئ. اووم، په ژبه وایئ چې مرګ حق او راتلونکی دی مګر ځانونه مو نه دي ورته تیار کړي. اتم، د خلکو په عیبونو کې مشغول یاستې مګر خپل عیبونه مو هیر کړي دي. نهم، د الله جل جلاله په نعمتونو کې ګرځئ را ګرځئ مګر د هغه د نعمتونو شکر مو نه دی ادا کړی. او لسم، په خپلو لاسونو مړي ښخوئ مګر نصیحت مو ترې نه دی حاصل کړی. نو څنګه به ستاسو دعا قبوله سي؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر.